چې موږ به ان شاء الله عوامي نېشنل پارټۍ ته د خپل ووټ ورکوو. ووټ به ان شاء الله العزیز زمونږ وړوکی ووټ چې دی هغه د مفتي فضل غفور صاحب دی چې هغه به د خیره عمران خان له ورکوو او د اوس موږ به ورکوو نواز شریف صاحب له چې دا د لاټین په حق کې استعمال کوي. ان شاء الله عمران خان له ووټ ورکوو او څوک چې عمران خان ووټ نه ورکوي که نه موږ به ان شاء الله جماعت اسلامي ته ووټ ورکوو او ځکه به له ووټ ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره یو ځل بیا حاضر یم. هغو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په را روانه 8 فروری باندې عام انتخابات کیدونکي دي. په دغه انتخاباتو کې هر یو لیډر وایي چې زه به ګټم او دا هر یو لیډر کارکون وایي چې زما لیډر به یې ګټي. نن موږ یو مختصر جایزه سروې کوو چې په دغه سروې کې موږ ته کوم خلک د کومو لیډرانو په حواله د کومو پارټو په حواله د ګټنې خبره کوي. موږ به صرف 2 سوالونه کوو چې تاسو ووټ به چاله ورکوئ او دغه ووټ به تاسو په کوم مقصد باندې ورکوئ، یعنې څه وجه ده چې دغه ووټ به تاسو دغه خپل لیډر ته ورکوئ. نو راځئ هغو کتونکو چې دغه مختصر سروې تاسو ته وړاندې کړو. دا پارټ 1 ده او انشاءالله د دې نه وروسته به بیا پارټ 2 سروې هم راځي. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام سر جی. هدایت سار صاحب، را روان الیکشن دی، ووټ په چاته ورکوئ او په کوم مقصد باندې به ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د ټولو نه د لټون ټي وي مننه، شکریه. ښکاره خبره دا ده چې موږ به ان شاء الله عوامي نېشنل پارټۍ ته د خپل ووټ ورکوو او د هغې وجه دا ده چې عوامي نېشنل پارټۍ چې کله برسر اقتدار وه نو د تعلیم په حواله باندې چې هغې څومره خدمات ترسره کړي دي نو د پاکستان د 75-76 ساله تاریخ کې دا بل حکومت نه دی کړي. نو موږ چې هغې کارکردګۍ ته ګورو، انفراسټرکچر چې کوم هغې دغه کړی بحال کړی دی نو هغې ته چې موږ ګورو نو موږ به ووټ لاټوو. وعلیکم السلام. را روان الیکشن کې به چاته ووټ ورکوئ؟ انشاءالله جماعت اسلامي. څه وجه کېدی شي؟ رژیم مطلب تاسو د حالات وینئ نو داسې بې داغه او پاک لیډرشپ صرف په جماعت اسلامي کې مونږ وینو او نور خو مطلب لکه اورېدونکو ته کتونکو ته هغو ته م اپیل کوم چې په دې پیره باندې شعور مظاهره وکړئ او جماعت اسلامي کامیاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ووټ به ان شاء الله العزیز زمونږ وړوکی ووټ چې دی هغه د مفتي فضل غفور صاحب دی چې هغه په ټولو امیدوارانو کې موږ ګورو دا پکې عالم دی، مفتي دی او د هغه مخکني ماضي خلکو کتلی صوبایي اسمبلۍ کې هم کردار دی د علاقې دپاره د ملک دپاره د هغې دپاره په هغې بنیاد به انشاءالله موږ مفتي کتاب له ووټ ورکوو. د هغه د ټولو نه غټ کردار دا چې د هغه د ختم نبوت چې کوم جنګ لړاو کړی دی او په سکولونو په مضامینو کې د هغه کوم رول و نو دې نه بله غټه خبره نشته دی ختم نبوت په دې مسله کې. او په غټ ووټ کې موږ شعر له ورکړی د هغه سره موږ اتحاد دی او د ملک د ترقۍ کې نواز شریف صاحب اهم کردار دی، د هغې د وجې موږ سره اتحاد هم دی. هغه موږ به شعر له 2 ووټ ورکوو. ووټ به د خیره عمران خان له ورکوو او د اوسه پورې د 14 پارټۍ یو ځای شوې وي په یو بل سره ښه جوړښت وو ا د یو بل سره ناست پاسو صحیح ده. او نن چې الیکشن ورځ رالي نو د یو بل پسې چغې شروع کړو په یو بل پسې خبرې کوي او دا دغه شروع کړو. ټیک ده. الیکشن کې چاته ووټ ورکوئ؟ موږ به ورکوو نواز شریف صاحب له هغه چې کوم دلته امیدوار ودرولی کینډیډیټ هغه له به موږ ووټ ورکوو په وجه دې چې د هغه حکومت مخکې هم چلیدلی اوس هم چلیدلی دي. مخکني حکومتونو کې هغه ښه غریبو ته خیال کړی دی او مهنګایي هم نه وه او ارزاني وه. اوس د دغې دپاره موږ دا ووټ ورکوو چې بیا هم دا په دې غریبو خلکو باندې لږ اساني راشي او مهنګایي ختم شي. سرجي ابرارغر صاحب وایي چې مونږ یو چې ساتو د نظریې په تقدس یقین خلکو وخت په وخت لکه پیزار بدله کړې ده. د ووټ خبره هم وکړه نو 8 فروری باندې عام انتخابات کیدونکي دي. ستاسو په دې شیشه باندې ټول قام ته دا دغه ورکوم چې په 8 فروری باندې دا خپل ووټ چې دی دا د لاټین په حق کې استعمال کوي ځکه چې دا د خپل اختیار د خپل خاورې خپل اختیار خبره کوي. چې موږ به انشاءالله عمران خان له ووټ ورکوو او هغه زموږ خوښ دی او هغه صرف د پاکستان نه بلکې عالمي لیډر دی ځکه چې په اقوام متحده کې کومه د مسلمانانو د پیغمبر اسلام په هغه کې یو خبره کړه باقي یو خبره بوله ووټ ورکوم انشاءالله. دغه مختصر سروې روانه ده. یو څو شازلمي دلته نور هم دي، د هغو نه پوښتنه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نام څه ده؟ رحمان ولی. دا راته ووایه چې ووټ په چاته ورکوي او ولې به ورته ورکوي؟ ووټ په ورکوم نون والا ته، شعر ته او بل د پی کې دی هغه د کتاب. را روان الیکشن کې به چاته ووټ ورکوي؟ ووټ خو به ان شاء الله مفتي فضل غفور صاحب ان شاء الله ورکوو. په څه وجه باندې؟ وجه دا چې چېرته حقه خبره ده هغه موږ د ملا د خولې نه اورېدې ده
د دې وجه باندې ان شاء الله مفتي صاحب له موږ ووټ ورکوو. الګ صبر السلام علیکم. نامه دې څه ده یار؟ انور علي صاحب را روان انتخاباتو کې به چاته ووټ ورکړي او ولې به ولې ورکړي؟ ان شاء الله عمران خان له ووټ ورکوو او څوک چې عمران خان ووټ نه ورکوي کنه دا د ملک هم غدار دی دین هم غدار دی. شارټ کټ خبره. وعلیکم السلام ورحمۃ ستاسو نامه څه ده؟ الله. زما نوم ذاکر خان دی. ذاکر خان را روان الیکشن کې به چاته ووټ ورکوي؟ دا ووټ په کوم مقصد باندې ته ورکوي؟ ان شاء الله زمونږ ووټ چې کوم دی هغه د جمعیت علماء اسلام نو مفتی فضل غفور ان شاء الله هغه له به ووټ ورکوم او په دې وجه باندې ولا ورکوم ان شاء الله چې هغه بې داغه انسان دی. اوسه پورې الحمدلله کو چېرې موږ جمعیت علماء اسلام ته وګورو نو د هغوی داسې سیاست کړی چې د اوسه پورې د هغوی په جامه باندې چرته داغ نه دی لګېدلی. هغه د کرپشن نه صفا، هغه زما د عقیدې محافظ دي، هغه زما د جماعت محافظ دي، هغه زما د ګیري زما د پګړۍ چې کوم دي هغه محافظ دي. د دې وجې نه زما عقیده ده د ان شاء الله چې د کومې پورې وجود کې مثال دی زه به د علماو سات ورکم او ان شاء الله د هغوی په نگرانۍ کې د هغوی په دغه کې چې کوم دی هغه به زموږ زندګي چې کومه ده هغه تېرېږي او زموږ جدوجهد به ان شاء الله د علماو سره همیشه دپاره دایم او قایمي. موږ به ان شاء الله جماعت اسلامي ته ووټ ورکوو او ځکه به له ووټ ورکوو چې هغه مخلص کسان دي، پاک کسان دي چې نورو ټولو پارټو د ملک نمبر په نمبر لوټلی دی. زمونږ دغه یو واحد تمه ده او زما ته د پاکستان تمام عوام ته دا چې کم از کم دوی له یو جوړه موقع ورکړي او دوی وازمي ان شاء الله چې دوی به د ملک وده وکړي او دلته اسلامي نظام هم راشي. ډېره زیاته دا خو ښکاره خبره ده چې موږ به ووټ ورکوو لاټین له عوامي نیشنل پارټۍ ده او د هغې د دې په بیک باندې ډېر ریزن دي خو زه به دلته دوه درې بیان کړم. د ټول نه لنډۍ خو دا خبره ده چې هغوی د دې صوبې خبره کوي، د دې پښتنو خبره کوي، د خپل حق خبره کوي، د امن خبره کوي، د تعلیم د ورکولو خبرې کوي. نو دا یو څو ریزن دي چې په دې وجه باندې موږ NP سپورټ کوو، ووټ په هغو ورکوو. جی کتونکو یو بل ملګري سره ولاړ یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نامه څه ده؟ جواد زیب. ووټ په چا له ورکوئ او ولې؟ ان شاء الله ووټ په علماو له ورکوو او مولانا ابراهیم الله جان صاحب زموږ د حلقې نه ولاړ هغه ته به ووټ ورکوو. ځکه حدیث کې راځي العلماء ورثة الانبیاء، د علما چې کوم دي دا د انبیاو وارثان دي او موږ دې ته کتلي دي. بل الله جل شانه فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. دا علما چې کوم دي الله جل شانه ډېر زیات یریږي. دا کې یره ته موږ کتل دی وجه موږ دې له ووټ ورکوو چې یاره الله پاک ان شاء الله دې موږ لپاره خیر اچوي. ان شاء الله عمران خان له ورکم چې غټ ووټ د چینک دی د رشتر ګوهر صاحب لا وړوکی ریاض خان مې دا کړی نشان دی او ورکام یې ورته په دې وجه چې په دنیا کې بس دغه یو ډېر دی د عالم اسلام صرف د پاکستان نه چې د ټولې دنیا او د سترګې دي نن که ته وګورې په فلسطین کې ظلم دی نو فلسطینیان چغې وهي وي وانټ عمران خان. څوک نشته هغه په جیل کې دی که افغانستان ته وګورې هغه موږ عمران خان غواړو. هغه د عالم اسلام اواز د پاکستان خو دی اوري ټول مسلمانانو د سترګې دي هغه چې په UN اسمبلی کې کوم د اسلام دپاره او کوم د ختم نبوت دپاره اواز اوچتای نه دی ملیدلی د اوسه پورې داسې لیډر چې اواز اوچت کړي او الله دې له جیل نه راازاد کړي. موږ اوس آزاد نشانونه دي خو یقین مې نه کېږي چې دا مقابله څوک د PTI سره وکړي. ون سایډډ مقابله ده او ستاسو د مخې دې ستاسو مشر را سره ناست دی د هغو نه پوښتنه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. را روان الیکشن کې به چاته ووټ ورکوئ او په څه وجه باندې؟ لاټین له به ورکوم او په وجه دا ده چې زموږ د پښتنو پارټي ده او دې د نور مرکز دغه خو نه کوي خو صوبایي خو خامخا په کار دا ده چې ماجر په خپل ځای دغه شو، پنجابیان په خپل ځای، موږ پښتنو له په کار دي چې موږ د خپل پښتنو دغه جوړ کړو. را روان الیکشن کې به چاته ووټ ورکوي او په څه وجه باندې؟ ان شاء الله غټ ووټ په حاجي سالار صاحب لا دې نه ورکاو او وړوکی ووټ په د صوبایي اسمبلی مفتی فضل غفور صاحب لا د جمعیت علماء اسلام د ملک د خیر دپاره او د دې ګرانۍ د ختمېدو دپاره او د ملک د بچاو دپاره به ان شاء الله د مسلم لیگ نون او د جمعیت علماء اسلام مرګتیا کوو. باچا خان صاحب را سره ولاړ دی د هغوی نه پوښتنه کوو چې هغوی به ووټ چاته ورکوي او په کوم مقصد باندې به هغوی ته ووټ ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ووټ خو زما د عوامي نیشنل پارټۍ دی ځکه چې زما نوم هم زما پلار دی الله وبخښي هغه باچا خان یې نو دا نوم خو د بلې پارټۍ سره ښایي نه. بیا زه تاسو ته دا وایم چې د دې 100 ساله سټرګل چې کوم باچا خان کړی په هغې باندې خو PhD هم کېږي چې ووټ په څه وجه ورکوم او په دې تېر حکومت کې موږ له صوبایي خودمختاري راوړې ده. که دې خلکو هغه وپېژنده چې صوبایي خودمختاري څه ده نو زما نه به هغه زیات متاثره انشاءالله چې هغه بل چا له ووټ نه ورکوي. ووټ په د خیره عمران خان ته ورکوم او په غیرت به یې ورکوم، په مخلصۍ باندې او په ایماندارۍ باندې به یې ورکوم. دا کوم لیډرشپ چې په پاکستان کې په موجوده دور کې دی مونږ ته به عمران خان چې دی مخلص ښکاري او مونږ ته چې دی د دې ملک دی وفاداره ښکاري. ته به ورکوو عمران خان دی قوم ته موږ نوجوانانو ته یو فکر راکړی یو سوچ راکړی په هغې وجه به موږ عمران خان څه وجه کېدی شي؟ واحد عمران خان داسې دی چې نه د دې پارټیانو سره اتحاد کوي نه د دې منشور اپناوی. هغه یو خپل سوچ دی او یو خپل فکر دی، حق سوچ او
زه هغه سره یو او ان شاء الله تعالی ووټ هغه ورکوم. ووټ خو مې ان شاء الله د عوامي نیشنل پارټۍ دی چې دا واحد په پښتنو دغه یوه مینه پارټي ده د پښتون په هر ځای کې د پښتون د حق اواز عوامي نیشنل پارټي اوچتای چېرته پښتون باندې سخته راغلی ده که مثال دلته کې وګورې په کراچۍ کې وګورې په هر ځای کې پښتون سخته راغلی ده نو واحد دغه عوامي نیشنل پارټي ده چې د پښتون د حق اواز اوچتای د پښتون د ښې د بدې تپوس عوامي نیشنل پارټي کوي نو ان شاء الله تعالی لاټین دی. چاته ووټ ورکوئ او ولې به ورته دغه ووټ ورکوئ؟ مونږ خو په خپل ووټ جمعیت علما اسلام له ورکوو په دې وجه باندې چې زمونږ په دې ملک کې تاسو په خپله باندې کتلی شئ ډېر خلک لګیا دي د اسلام خلاف پروپاګنډې کوي د اسلام خلاف خبرې کوي او دغه علما کرام چې په دې اسمبلو کې نه نو لکه زمونږ دا دین مونږ ته دومره محفوظ بیا نشي پاتې کېدی خو چې علما په دې اسمبلو کې نو زمونږ دین به محفوظ وي په دې وجه باندې د مدارس او مساجد د حفاظت لپاره. جزاک الله. جی هوګو کتونکو دغه رای تاسو د ویډیو په شکل کې وکړه چونکې دا لږه مختصر رایه وه دا پارت 1 و پارت 2 به بله بیا راځي انشاءالله. په دې کې ډېرې پارټۍ زموږ سره اوس هم په دې موقع باندې د هغې کارکنان یا ووټران موجود نه وو. موږ به هیله من یو چې انشاءالله پر روان پروګرام کې دغه ټول به موږ ستاسو لپاره د هغوی د رای راغستو په هیله باندې پروګرام وکړو. الله پاک دې وکړي چې په دې پاکستان کې دا چا حکومت راشي کوم چې زما دپاره ستا دپاره د دې تفاهلي ولس دپاره په عملي توګه باندې ګامونه پورته کړي. زه د خپل کشر کیمرمین اقبال حسین سره اقبال محسن تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.